السلام علیکم کتونکو وخت مو په خیر خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو سره یم نن ویډیو کې له تاسو سره د برازیل هیواد بشردوستانه ویزا په اړه نوي او تازه معلومات شریکوم دا چې څنګه ورته نوملیکنه کیږي کوم اسناد اوس لپاره ورته پکار کیږي آیا اوس هم ورته نوملیکنه کیږي کنه کیږي څومره وخت نیسي څوک ورته په شرایطو برابر دي او کوم اسنادونه څنګه ورته ترتیب شي او همداشان نور معلومات سره شریکوم تر پای زما سره پات شي زه امیر شایم زما د شاټک په نوم چینل مو کتر اوسه نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ ګړنجای هم کې کاوي ترڅو د همداسې نورو ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ او باید کتونکو تاسو نه هم نړۍ مننه او کوم ستاسو د هر لایک ستاسو د سبسکرایب نه تاسو چې زما ویډیوګانې ملګرو سره شریکوي تاسو مشورې راکوي ستاسو کمنټونه ماته رارسیږي نو همدغه تاسو یاستئ ستاسو همکاري ده چې ما یوې بلې ویډیو ته هڅوي ډېره زیاته مننه کتونکو ستاسو د هرې همکارۍ نه چینل نه لیدنه وکړئ دلته نورې هم ډېرې ویډیوګانې شته امکان لري چې کومه ستاسو پر درد وخوري نو د نن موضوع زموږ د هغه بشردوستانه ویزا په اړه ده چې مخکې ما پر یوه تفصیلي ویډیو جوړه کړې وه او په هغه کې کوم اوس تغیرات راغلي اوس هم کار کوي که نه کوي تر ټولو لومړی راځو چې اوس کوم اسنادونه ورته پکار کېږي د دې ویزا لپاره دلته ما هغه اسنادونه لازم اسنادونه ترتیب کړي چې اوس د ویزا لپاره کوم اسنادونه پکار کېږي چې تاسو ویزا ته نوملیکنه کوئ نو کتونکو د اوس لپاره 15 اسنادونه پکار کېږي چې تاسو ویزا ته نوملیکنه کوئ او تاسو ته انټرویو راځي نو تر ټولو لومړی هغه کریمینل ریکارډ چې تاسو د خپل جرمي سابقې په اړه نوشته کوئ او یا هم وزارت داخله نه اخلي خو کتونکو دغه ویډیو ډیره زیاته اوږدیږي د دغو په اړه زه تاسو سره تفصیلي ویډیو شریکوم چې دا څنګه باید جوړ شي څنګه باید دقیق ولیکل شي خو د اوس لپاره هغه اسناد درته تشریح کوم چې یو همدغه کریمینل ریکارډ تاسو جرمي سابقې په اړه باید تاسو خپل ورقه ولرئ دویم د ټیکټ ډیکلریشن یعنې تاسو خپل سفري مصارف خپله په غاړه اخلي دریم ستاسو پاسپورټ ده او څلورم هغه فورمه تاسو ډکوئ د برازیل هیواد رسمي ویب سایټ کې که دلته راشو دغه رسمي ویب سایټ ده په دې سایټ کې تاسو هغه فورمه ډکوئ دلته ویزا باندې کلیک کوئ ویزا نه وروسته دلته یو څو مرحلې لري 4-5 مرحلې لري دا څنګه ډکیږي ما خپله مخکینی تفصیلي ویډیو کې دا ټول مکمل تشریح کړی دی په دې ویډیو کې د دې ویډیو لینک هم زه تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم هغه ځای هم تاسو اخیستلی شئ که زما چینل ته راشئ دې ځای هم اخیستلی شئ د دې فورمې دانه قدم په قدم ما تاسو ته تشریح کړي فورمه هماغسې ډکیږي څنګه چې ما پخوانۍ ویډیو کې تشریح کړي وو بیرته راځو دا به په همدې سایټ کې ډکه کوئ چې ما اوس درته ویلي دې نه وروسته مخکې چې وو د پاکستان دخلي ټاپاپ کار کېده ستاسو پاسپورټ باندې د هغه عکس به ورسره اټچ کېدو نو اوس لپاره هغه ته ضرورت نشته خو تاسو باید د پاکستان ویزا ولرئ هغه ویزا ځان سره کوئ دغه 15 اسنادونه پکار کېږي دا ټول باید ځان سره ولرئ او د برازیل سفارتونو ته لیږئ کوم سفارتونو ته لیږل کېږي کوم زر ځواب ورکوي د ویډیو په جریان کې تاسو ته تشریح کوم او دغه امضا چې ده د فورمې ډکولو په جریان کې پکار کېږي عکس چې ده دا هم د فورمې ډکولو په جریان کې پکار کېږي دا ترې ایسته کوو دغه 15 اسنادونه تاسو ځان سره ولرئ کولی شئ د برازیل ویزا ته نوملیکنه وکړئ نوملیکنه څنګه کېږي کتونکو که رښتیا درته ووایم چې مخکې ویډیو چې ما تشریح کړي وو په هغه وخت کې یعنې 4-5 میاشتې مخکې هغه وخت کې د ویزا ته چې تاسو اسنادونه ولیږل مکمل د ټول اسنادونه په شرایطو برابر تاسو ته به تقریبا یوه هفته وروسته ځواب راغی انټرویو ډیټ به تاسو ته سکیجول شي یعنې ستاسو د انټرویو لپاره وخت وټاکل شو 15 ورځې وروسته همداشان بیا چې بیروبار بیا زیاتېدو یوه میاشت وروسته بیا 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې حتی اوس د جنوري په میاشتو کې کوم چا چې مکمل اسنادونه ورلیږلي ول یو کال وروسته انټرویو تاریخ ورکړل شوی دی یعنی یو کال وروسته د 2023 جنوري په میاشت کې یعنی یو کال وروسته دوی ته انټرویو تاریخ ورکړل شوی دی د دې لپاره چې په دوی باندې بیروبار ډیر زیات ده نو نشي کولی چې دوی نوې انټرویوګانې واخلي نو د اوس لپاره چې زه دا ویډیو ډکوم اوس په دوی باندې بیروبار ډیر زیات شو البته د برازیل امباسي په اسلام آباد کې چې کوم ده په هغوی باندې بیروبار ډیر زیات ده تاسو کولی شئ نورو امباسیانو ته نوملیکنه وکړئ په هغوی کې کولی شئ ځان ته وخت وټاکئ هغوی امکان لري تاسو ته مخکې وخت وټاکئ خو د اوس لپاره په اسلام آباد کې نوې انټرویو تاریخ نه ټاکي کله چې تاسو همدغه 15 اسنادونه ورولېږئ دا اسنادونه چې ورولېږل اوس تاسو ته په ریپلای کې راځي چې د اوس لپاره په موږ بیروبار ډیر زیات ده او تاسو ته د انټرویو وخت نه ټاکل کېږي تاسو زموږ ایمیل ته منتظر اوسئ یعنې د برازیل امباسي په اسلام آباد کې په هغوی ډیر زیات بیروبار ده اوس تاسو ته نوې انټرویو تاریخ نه درکوي درته وایي چې منتظر اوسئ نو د دې لپاره تاسو کولی شئ چې
ایران سفارت ولېږئ، قطر سفارت ولېږئ، که دلته راشو د امباسي رسمي سایټ کې چې دوی دا خبر نشر کړی ده په دې ځای کې د افغانستان هومانیټریان د همدغو ویزو په اړه چې زه تاسو بیانوم، دوی هغه کوم خبر چې نشر کړی ده، هغه کوم اسنادونه چې ما درته ویل هغه ذکر کړي دي، او ترڅنګ یې کتونکو هغه هیوادونه هم ذکر کړي دي چې یعنې تاسو کومو هیوادو کې دې ویزا ته نوملیکنه کولی شئ. یعنې که اوس د اسلام آباد کې په دوی باندې بیروبار ډېر زیات، ولې اکثره اسلام آباد کې دوی ته نوملیکنه کوي، دلته که تاسو نوملیکنه کوئ اوس تاسو ته انټرویو تاریخ نه درکول کېږي، نو تاسو په نورو دغو هیوادونو کې هم کولی شئ چې ورته نوملیکنه وکړئ. یعنې هغه کسان چې په دې هیوادو کې اوس اوسېږي هغوی ته یعنې ښه خبر دا ده چې ماسکو کې کولی شي، روسیه کې، انکاره کې کولی شي، ترکیه کې، ابودبي کې کولی شي، او تهران کې کولی شي، ایران کې، دوحه کې کولی شي، قطر کې. یعنې دغو هیوادونو ته تاسو کولی شئ چې نوملیکنه وکړئ. د دغو ټولو هیوادونو ایمیلونه ما ترتیب کړي دي، هغه تاسو سره زه کتونکو شریکوم. نو دغو کسان لپاره چې په دغو هیوادو کې اوسېږي یا د هغو هیوادونو ویزا دوی په اساني سره ترلاسه کولی شي، د دې په ځای چې اسلام آباد ته ولېږي هلته بیروبار پرې زیات ده، دغو هیوادونو ته تاسو کولی شئ چې نوملیکنه وکړئ، اسنادونه ورولېږئ، همدغه 5 قسمه اسنادونه چې تاسو ورولېږئ. نو راځو هغه ایمیلونه تاسو سره شریکوم کتونکو د امباسیانو چې دوی ذکر کړي په دغه هیوادونو کې تاسو کولی شئ ورته نوملیکنه وکړئ. دغه ایمیلونه دي کتونکو د ټولو امباسیانو. که اسلام آباد کې تاسو غواړئ چې ستاسو کار پر مخ ولاړ شي، دغه د اسلام آباد کې د برازیل امباسي ایمیل ده، دې ته تاسو اسنادونه لیږئ، او دې نه وروسته تاسو تهران کې کولی شئ کتونکو دغه کوم کنسولر ایمیلونه چې دي دویم ذکر شوي کنسولر دغه ته ولېږئ. د پورته چې د جنرال انکوایري ایمیلونه دي په همغه هیواد کې د امباسي د برازیل، نو کنسولر ته تاسو ولېږئ. که ایران کې تاسو غواړئ تاسو کار پر مخ ولاړ شي، دې ایمیل ته تاسو ولېږئ. او کتونکو د یادونې وړ د ایران ته چې کله تاسو ایمیلونه لیږئ، خپل اسناد لیږئ، دوی په اساني سره تاسو ته ځواب نه درکوي، هلته یو څه بیروبار پرې زیات ده. خو کله چې تاسو ایمیل لیږئ باید په سبجیکټ کې تاسو انټرویو سکیجول ولیکئ، سکیجول انټرویو، او خپل نوم پکې ولیکئ. ما چې څومره تجربه کړې ملګرو سره په اړیکه کې یم، اول ځل دویم ځل دوی ډېر په اساني سره تاسو ته ځواب نه درکوي، یعنې 2 ځلې 3 ځلې تاسو ایمیل وکړئ، امکان لري جواب ترلاسه کړئ او تاسو خپل د انټرویو وخت ترلاسه کړئ. او دې نه وروسته ابودبي کې تاسو کولی شئ، دغه ایمیلونه دي د ابودبي کې د برازیل د سفارت. او که غواړئ قطر کې تاسو پروسه پر مخ ولاړ شئ، دغه د قطر دوحه ایمیلونه دي. او که غواړئ ترکیه انکاره کې تاسو پروسه پر مخ ولاړ شئ، دغه ایمیلونه دي. ماسکو روسیه کې دغه د برازیل امباسي ایمیلونه دي کتونکو. نو که هر هیواد ته تاسو لاسرسی لرئ، که اوس لپاره پاکستان کې بند وي، دغو ته کولی شئ تاسو ورته نوملیکنه وکړئ. او کتونکو دې نه وروسته بیا څه کېږي، کله چې تاسو هغه 15 وړه اسنادونه د ایمیلونو ته ولېږل، دا مو چې ولېږل، بیا دوی د خپل وخت په مطابق تاسو ته انټرویو ټاکي. انټرویو چې تاسو ته وټاکل شوه، په هماغه ورځ باندې تاسو دغه 15 وړه اسنادونه باید ځان سره ولرئ، اصلي اسنادونه. بیا انټرویو لپاره ځئ، انټرویو ته چې ورغلئ تاسو انټرویو کېږئ، ډېره اندک شانته ستاسو د ژوند په اړه تاسو نه پوښتنه کوي، او ستاسو ولې ځئ دې هیواد ته، یعنې تاسو ته په دې هیواد کې کوم مشکلات دي، د هرې ویزا لپاره کومې پوښتنې چې کېږي هماغه عادي پوښتنې دي. هغه نه وروسته چې تاسو انټرویو خلاصه شوه، بیا تاسو ورته منتظره کېږئ، ورته په تمه کېږئ تر څو ستاسو ویزا را 20 ورځې، 1 میاشت، 1.5 میاشت امکان لري چې انټرویو نه وروسته وخت ونیسي، تر هغه چې تاسو ته ویزا ولګوي. ویزا چې تاسو لګېږي کتونکو هغه 6 میاشتنۍ ویزا وي، ستاسو په پاسپورټ باندې سټیکري ویزا لګېږي. هغه ویزا چې تاسو واخیستله، بیا تاسو کولی شئ 2 میاشتو په دننه سفر وکړئ برازیل ته. برازیل ته سفر لپاره باید ټیکټ تاسو په خپله واخلئ. ټیکټ مو چې واخیستو، پاکستان نه که درته ووایم $11,500 د برازیل هیواد ټیکټ، د هغه باید تاسو په خپله واخلئ. چې واخیستو بیا برازیل ته ځئ. په آینده کې انشاءالله نور تاسو سره شریکوم چې کوم هیوادونه تاسو سره مرسته کولی شي، او کوم نهادونه، کوم انجیوګانې تاسو سره برازیل کې مرسته کولی شي، هلته د کار وضعیت څنګه ده، معاشونه څنګه دي. نو داسې نور معلومات هم تاسو سره شریکوم. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب کړئ تر څو زما د نورو ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ. مننه، ښه وخت ولرئ.